بیا دې رور دا تپوس کړی دی چې هغه کومې دعاګانې دي چې رمضان کې ډېرې غوښته پکار هره دعا چې ستا خوښه ډېره غواړه هره دعا چې دې خوښه یې کومه دعا چې دې خوښه هغه غواړه حدیثونه په دې باندې ډېر څه به راشي سوالاتو جواباتو کې او څه موږ مخکې ډېر بیان کړي دي او معروف دي چې هغه کسان چې د هغوی دعا نه رد کېږي نو یو پکې څوک دی روجتي انسان د دعا نه رد کېږي دعاګانې غواړه په مخه د روجتي انسان دعا نه قبلېږي او بیا رمضان کې دعاګانې الله قبلوي او الله غواړي چې دعاګانې ډېرې وغوښتې شي په هغې دلیل څه دی سوره بقره کې الله سبحانه وتعالی د روجې مسایل ذکر کړي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام د آیتونه دي ځینې شروع شوي بیا اخرنی آیت څه دی احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم چې د شپې د رمضان په میاشت کې د شپو مسله الله بیان کړې ده چې د شپې کوروالی کول د روا دي خوراک څښاک روا دی د دې آیتونو په منځ کې د آیت دی واذا سألک عبادي عني فإني قریب که چېرته زما بندګان ستا نه تپوس وکړي زما په باره کې نو زه ډېر نږدې یم اجیب دعوة الداعي اذا دعان او قبلوما دعا د دعا غوښتونکي کله چې دعاګانې غواړي علماء دي کې څه حکمت دی چې د رجوع د مسایلو بیان روان دی او په منځ کې د دعا مسله راځي نو اشاره دې ته ده چې دا وخت د دعاګانو د غوښتو دی دعاګانې ډېرې غواړه او الله وایي زه قبلو نو کومه دعا چې د خوښې هغه ډېره غواړه که هغه د ځان دپاره غواړي د مور پلار دپاره د امت دپاره د غریبانانو دپاره د خپلو بچو دپاره د خیر موسم دی ټولو دپاره دعاګانې غواړه مسلمانانو دپاره د خپلو خپلوانو دپاره دا داسې وخت دی چې الله پکې دعاګانې قبلوي والله اعلم